که یو انسان په خوب کې ځان په داسې حالت کې وویني چې د هغه ګیره هم سپینه شوې ده او ویښتان یې هم سپین شوي دي، یعنی دی سپینګیری شوی دی او حالانکې دی ځوان دی، نو د دې انسان دپاره دا خوب ډیر زیات بختور دی. دا انسان ډیر زیات بختور انسان دی. دې انسان ته به الله رب العزت لوی عمر ورکي. بل ناشنا خبر ورسره ده چې د ده په سر باندې به ډېرې انتهایي لوی ذمهوارۍ وي. معنا دا دی به د یو رعیت مشر وي یا د خپل کور مشري او سرپرستی یا د یو ځای سرپرستی او مشري به ورته په حواله کېږي او خدای به ډېر دراز عمر ورته هم ورکوي. یا که دغسې انسان ځان وویني په داسې حالت کې چې د هغه ټول ویښتان وتلي دي یا ویښتان یې اوزي لګیا دی او دی په لاسونو کې رانیسي او راشوکوي یا ګیرې اوزي یا یو زنانه ځان دغسې وویني چې د هغه خپل ویښتان وباسي لګیا ده او یا ټول ویښتان یې اوزي لګیا ده د سر نه، دا د دې طرف ته اشاره ده چې دې انسان باندې یو مصیبت راتلونکی دی او هغه مصیبت ډیر زیات دردناک مصیبت دی. دومره مصیبت دی چې د هغې د وجې نه شاید د دا سر بالکل خوږیږي او بالکل د پریشانه وي. نو دا دغه طرف ته علامت دی. او کلم چې یو انسان داسې خوب ویني دا یاد ساتئ، فورا د بد خوب د لیدلو نه وروستو صدقه وباسئ. انشاءالله دغه صدقه به ستا دغه بد خوب نه رښتیا کوي، ستا دغه بد خوب به الله رب العزت بالکل ختمی. د دغې چې کومه نتیجه ده الله رب العزت به تا د هغې نه بچ ساتي. نو صدقات داسې څیز دی چې د دې په ذریعې باندې الله رب العزت د انسان مخه ګلاوي، د انسان مخه فراخه کیږي، مصیبتونه پې دفعه کیږي. نو تاسو د مصایبو د ختمېدلو دپاره د صدقې لار راټینګه کوئ او خپل نوافل وغیره مه پرېږدئ. انشاءالله د الله نه کلک امید دی چې د داسې خوبونو د بدو خوبونو نتیجه به انشاءالله نه مخامخ کیږي، د تا بالکل بر سره نه مخ کیږي. که یو انسان همدغسې په خوب کې یو بل مصیبت وویني، د ځان نه کپړې شلی لګیا دی یا مثلا د ځان پیزار لري که یو غورځئ، نو دا هم د دې طرف ته دلیل دی چې په ده باندې یو مصیبت راتلونکی نه دی. د هغه مصیبت نه د بچاو دپاره دی دی همدغه تدبیر اختیار کړي چې دی د صدقه ادا کړي او په دې نیت د صدقه ادا کړي چې زموږ ټول مشکلات بلیات دا ټول پې دفع شي، الله رب العزت دا ټول مصایب رانه لرې کړي. امید دی د رب ذوالجلال نه انشاءالله چې دا مصیبتونه ټول دفع شي. جزاکم الله خیرا و احسن الجزاء.